درنو دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وئ او د صحت په ګاڼه سمبال وئ. ډیرو دوستانو له مانه د اغېزناکې مطالعې او همدارنګه د ښه کتاب لوستلو د طریقو په اړه پوښتنې کړې وې. نو ما د ګڼو څېړنو او ګڼو مقالو یوه ټولګه په یوه چپتر کې یا په یوه لیکچر کې درته راټوله کړې ده. تمه ده چې له دې مطلب نه استفاده وکړئ او د اغېزناکې مطالعې په برخه کې درسره مرسته وکړي. البته کوم موارد چې موږ دلته راټول کړي دي هغه تر ډیره د علمي څېړنو پر بنسټ ثابت شوي دي. له همدې امله یې زه هم شریکول درسره بې ګټې نه بولم. درنو دوستانو سلامونه. مخکې مې هم درسره په دې خبرې وکړې چې نن به د اغېزناکې زده کړې مطالعې په اړه خبرې کوو. ډېری محصلین له دې شکایت کوي چې موږ مطالعه کوو خو په ذهن کې مو نه پاتې کېږي. مخکې موږ له مطالعې سره د عادت کېدو په اړه یو بحث وکړ چې هغه ذهني استحقاق و. نن ما هڅه کړې ده چې د اغېزناکې مطالعې په اړه البته د علمي څېړنو پر اساس چې کومې لارښوونې رامنځته شوي دي هغه درسره شریک کړم. دا به د تحقیقات او علمي څېړنو مجموعه وي چې تر ډیره ما د ډاکټر هوبرمن له څېړنو او د هغې له معلوماتو استفاده کړې ده. هوبرمن د اعصابو متخصص ډاکټر دی چې د عصب شناسۍ په برخه کې ډېرې مقالې لري او همداراز په سټانفورډ پوهنتون کې په نیورو ساینس کې د دکترا ترڅنګ هلته استاد هم دی. نن به پر همدې درسره وغږیږو چې د زده کړې لپاره علمي لارې چارې کومې دي او څنګه موږ کولی شو اغېزناکه مطالعه وکړو. د دې بحث مخاطبین څوک دي؟ لومړی هغه کسان چې زده کړه کوي یا زده کوونکي دي. دویم هغه محصلین دي چې دوی مطالعې ته اړ دي او دریم هم مطالعه کوونکي دي. هغه کسان چې مطالعه کوي محصلین نه دي، زده کوونکي نه دي خو له مطالعې سره شوق لري. او بل هغوی چې لوی ازموینو ته تیاری نیسي. او بل هم هغه کسان چې ډېرې مطالعې ته اړ دي او هغه کسان چې غواړي د زده کړو سرعت یې ډېر او د هېرېدو سرعت یې کم شي. مخکینی اپشن چې دی هغوی چې ډېرې مطالعې ته اړ دي، لکه تاسو د کانکور ازموینه ورکوئ یا کسان چې په دکترا کې دي د دکترا لپاره جامع امتحان ورکوي چې نن سبا په افغانستان کې هم تادود دی، نو دوی ته دا اړینه ده. کومې پوښتنې موږ په دې برخه کې غواړو ځواب یې کړو؟ هغه زده کړه څه ده او څنګه رامنځته کېږي یا ترسره کېږي؟ بریالي زده کوونکي د مطالعې لپاره کوم عادتونه لري او همداراز اغېزناکه مطالعه څنګه وکړو؟ ترڅنګ یې کوم علمي اسناد او څېړنې شته دي چې له موږ سره په ښه مطالعه کې مرسته کولی شي؟ یو لومړنی بحث چې زه له تاسو سره کوم هغه چې ما په دې مطالبو کې چې څومره کتلي دي او په اړه مې پلټنه کړې ده، د مطالعې په اړه ځینې دودیز نظرونه دي. مثلا د مطالعې وخت ځینې کسانو نه ما اورېدلي وي چې درته وایي چې سهار مطالعه وکړئ یا ماسپښین مطالعه وکړئ یا مازدیګر مطالعه وکړئ، یا هم ځینې کسان وایي چې د مطالعې بڼه مهمه ده، په ولاړه مطالعه وکړئ، مثلا مطالعې ته پرېوځئ مه، یا مثلا وایي چې مطالعې ته باید په میز او چوکۍ ناست وئ، ځانګړی میز او چوکۍ ولري. یا دا هم وایي چې زه چې څه اورم هغه ښه زده کولی شم تر دې چې ووایې لولم. مثلا یو ملګري ته وایي ته یې ماته ولوله یا ماته د مطلب بیان که زه یې ښه زده کولی شم تر دې چې زه یې پخپله په کتاب کې ولولم. خو دا ډېر سخت کار دی. نو چېرته به تاسو ته هر ملګری راځي او یو څه به درته لولي. او بل دا چې ځینې کسان وایي چې الکترونیکي کتاب لوستل ډېره ګټه لري او ځینې وایي چې نه، الکترونیکي کتاب نه، زه کتاب نه یا ای بوکس نه کتابونه چې هغه لولم زما په ذهن کې نه پاتې کېږي، خو تر په ځای فزیکي کتابونه چې زه لولم هغه ماته ډېره ګټه لري. خو څېړنو ثابته کړې چې دا یو هم په علمي لحاظ په مطالعه کې اغېزناک څه نه دي. یعنې که تاسو په ولاړه مطالعه کوئ، کې سهار مطالعه کوئ، کې اورئ، کې لولئ، خو چې د مطالعې لپاره عمومي فارمټ او چوکاټ جوړ نه وي یا تاسو د مطالعې سره عادت نه وئ، دا یو هم اغېزناک څه نه دي. وایي زده کړه چې دا په اصل کې دا مطالعه چې موږ کوو هغه زده کړه ده او زده کړه اصلي موخه د اطلاعاتو او ذهن ته راغلو معلوماتو نه هېرول دي. یعنې زده کړه یوازې دا نه ده چې موږ څه واخیستل ذهن ته ځای په ځای کړ، بلکې د دې نه هېرول دي. یعنې اصلي مهارت په زده کړه کې دا دی چې موږ چې څه اخیستي دي هغه څنګه داسې په ذهن کې ځای په ځای کړو چې هغه هېر نه شي. زموږ ټول تمرکز نن پر همدې دی. مثلا مطالعه دا نه ده چې نن کتاب ولولې یوه هفته وروسته کتاب درنه هېر دی، بلکې دا ده چې تر ډېره دې په ذهن کې پاتې شي. او د زده کړې اصلي هدف هم دا دی چې زموږ زده کړي مطالب له موږ نه هېر نه شي او دغه د هېرېدو سرعت موږ څه کړو؟ راکم یې کړو. زده کړه څه ده؟ ساینسي علومو ثابته کړې چې د عصبي سیستم انعطاف یا نیوروپلاسټیسیټي ده. په دې معنا چې په عصبي سیستم کې چې کوم تحولات رامنځته کېږي یا د کومې پېښې پر مهال چې زموږ په ذهن کې کوم بدلونونه راځي، دې ته نیوروپلاسټیسیټي یا د عصبي سیستم انعطاف وایي یا د مغز انعطاف وایي.
په اعصابو کې واړه واړه نیورونونه چې دا پیغام له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. اصل کې په دغه کې تحولات د زده کړې پروسه رامنځته کوي. په اصل کې هره پیښه د دغه تحولاتو سبب کیږي. یعنی هره پیښه چې زموږ په چاپیریال کې پیښیږي هغه د عصبي سیستم د انعطاف سبب کیږي. نو عصبي سیستم انعطاف د دې سبب کیږي چې زموږ یو پیښه یا زر هېره شي او یا مو تر ډیره په یاد پاتې شي. دا په درې بڼو رامنځته کیږي. یا به دغه نیورونونه چې دي دا به سره نږدې کیږي، اړیکې به سره پیاوړې کیږي، یا به د دوی ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او یا به نوي نیورونونه رامنځته کیږي چې ساینس پوهان وایي چې د نوي نیورونونو په بخښنې سره ساینس پوهان وایي چې د نویو نیورونونو رامنځته کېدل ډېره عملي چاره نه ده. یعنی ډېر کېدلی شي دا رامنځته نه شي. خو په ټوله کې په حقیقت کې زده کړه د نیورونونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یا کمزورتیا کې رامنځته کیږي. یعنی دا نیورونونه چې انعطاف کوي یا د دوی ترمنځ اړیکې پیاوړې کیږي او یا کمزوري کیږي. په دغه وخت کې د انسان په ذهن کې زده کړه رامنځته کیږي او یو څه تر ډیره په حافظه کې پاتې کیږي. دا چې دا څه ډول پروسه ده او څه وخت نیورونونه سره نږدې کیږي او لرې کیږي، دا به په همدې کې بحث ور باندې وکړو. د دې برخې لومړۍ پوښتنې دي چې زه له تاسو نه مطرح کوم، دا چې دا پوښتنې څه حکمت لري، وروسته به په دې باندې خبرې وکړو. یو د زده کړې او مطالعې بېلې بڼې په زده کړې اغېزناک کې دي. یعنی موږ که په ولاړه مطالعه کوو یا الکترونیکي کتاب لولو یا مثلا سهار مطالعه کوو، دا زموږ په زده کړه باندې اغېز لري که نه لري؟ ځواب یې دی نه. د زده کړو مطالبو یا معلوماتو د هېرېدلو سرعت کمول په اصل کې دا زده کړه ده. او بل د زده کړې پروسه زموږ په او بله خبره دا ده چې د زده کړو پروسه زموږ په عصبي سیستم کې په څو ډوله رامنځته کیږي. ځواب یې دی په درې ډوله. یا نیورونونه سره نږدې کیږي، یا لرې کیږي، او یا هم څنګه کیږي تحول پکې راځي. بل څه چې موږ او تاسو بحث ور باندې کوو هغه د زده کړو مرحلې دي. یعنی زده کړه چې زموږ په ذهن کې ترسره کیږي له کومو مرحلو تیریږي یا څو مرحلې لري. د زده کړې مرحلې دوې دي. یو لومړۍ مرحله ده یا مخکې له دې نه چې مطالب زموږ ذهن ته دننه شي موږ باید څه وکړو. په هغې کې تمرکز راځي چې په هغې د دې لپاره چې موږ تمرکز ولرو دا اړینه ده چې موږ فعال حالت ولرو. یعنی موږ فعال اوسو، نه دا چې موږ ته مطالعه او جبري څه وي، بلکې موږ باید مطالعه وکړو. نه دا چې مطالعه استفاده کوو یا داسې یو ډول وښیو لکه یو جبري کار چې ترسره کوو، خپل ذهن راټولول او مطلب په قصدي توګه ځان ته په زړه پورې کول. یعنی یو مطلب سره له دې چې کېدای شي سخت وي، ریاضیکي مطلب وي یا نور ساینسي مطالب وي، خو هغه به څه کوو، په لوی لاس به موږ ځان ته هغه په زړه پورې کوو او ذهن به مو دې ته آماده کوو چې هغه واخلي. بل ساینس پوهانو وایي چې د تمرکز لپاره خوب تر ټولو ډیر مهم دی. یعنی د دې لپاره چې ښه تمرکز ولرئ، ښه زده کړه وکړئ، نو اړینه دا ده چې تاسو خپل خوب ولرئ. یعنی هغه 8 ساعته خوب چې ساینس ښودلی دی د 9 تر 8 پورې، هغه هم د شپې لخوا دا باید تاسو پوره کړئ. ډېر محصلین زه وینم چې دوی د شپې تر ناوخته ویښي بیا سهار تر ناوخته پورې ویده وي. ساینس وایي چې د شپې خوب خپل کیفیت لري او اصلي خوب چې ساینس ثابت کړی دی او اغېزناک دی د انسان پر روان باندې او پر مغز باندې، هغه د شپې خوب دی. یعنی د ورځې خوب هغه ځای نشي نیولی او نه هم تاسې هغه ستړیا چې ذهن یې لري هغه اخیستلی شي. دا چې خوب څه حکمتونه لري په مطالعه کې وروسته پر دې باندې هم خبرې کوو. نو خوب د تمرکز او ښه ذهني فعالیت لپاره خورا اړین دی او له یو بل سره دا دواړه چې دي، یعنی تمرکز او خوب ډېرې نږدې او ښې اړیکې لري او په یو بل اغېزناک دي. د تمرکز ډېرول ټول انسانان تمرکز له ماتېدو سره مخ کېږي. یعنی دا معنا نه ده چې تمرکز به ځینې کسان لري ځینې نه لري، بلکې ټول تمرکز لري او ټول یو ډول د دې سره هم بلد دي یا دا تکلیف هم لري چې تمرکز یې خرابېږي. خو بریالي کسان هغه دي چې دا تمرکز بیرته راګرځولی شي. یعنی که ستاسو تمرکز خراب کړي یوه پیښه یوه مسله، تاسو به د دې وړتیا ولرئ چې تمرکز بیرته راستون کړي. نو هغه کسان چې دوی بریالي دي او ښه مطالعه کولی شي، په حقیقت کې دوی هغه کسان دي چې د تمرکز یې که له منځه هم ځي بیرته یې راګرځولی شي. خو هغه کسان چې تمرکز نشي راګرځولی هغوی بیا په خپلو چارو کې بریالي نه وړي. بل دا چې دویمه مرحله یې ده هغه دا چې د زده کړې د تکمیل پروسه ده. ساینس ثابته کړې چې د زده کړه چې کله موږ کوو یا مطالعه چې موږ کوو دا د خوب په حالت کې بشپړېږي. یعنی موږ چې کوم مطالب د ورځې پر مهال اخیستي دي هغه څه کړي، هغه اطلاعات زموږ ذهن ته ځي او زموږ ذهن دا اطلاعات د خوب پر مهال په ذهن کې ځای په ځای کوي. یعنی چې کله موږ ویده شو، یعنی 8 ساعته خوب وکړو 2 ساعته خوب وکړو، دا معلومات زموږ ذهن ته ځي. نو اوس که زموږ خوب ګډوډ وي، موږ په وخت خوب نه کوو، په وخت خپل ځای ته نه ځو
او یا د شپې تر ناوخته ویښ یو بیا سهار خوب کوو، نو طبعا دغه د معلوماتو په ذخیره کولو کې مشکل راځي، ځکه موږ ناوخته خوب ته ځو. مثلا ما د ورځې په جریان کې معلومات اخیستي دي، بیا د شپې تر 12 بجو بیا نور په فیسبوک او موبایل او په دې کې لګیا یاست، نو دغه د معلومات چې ستاسو ذهن طبعا دې ته عادت شوی دی چې اوس په ذهن کې ځای پر ځای کړي، دا د ګډوډۍ سره مخ کېږي، نو په ذهن کې معلومات نشي ځای پر ځای کېدلی. بله دا چې د مطالعې د لومړۍ شپې خوب خورا مهم دی. ساينس وایي چې تاسو نن مطالعه وکړه، ساينس پوهان البته، نو د لومړۍ شپې خوب خورا مهم دی، ځکه له دې نه وروسته دغه معلومات چې تاسو نن اخیستي دي، تاسو ذهن باید همدا نن شپه څه کړي، هغه ځای پر ځای کړي. که په دې پسې تاسو بې خوبي کوئ، لا ډېره مطالعه کوئ او یا ځان ستړی کوئ یا تفریح کوئ، نو معلومه خبره ده چې ستاسو ذهن هغه معلومات په خپل وخت خپل ځای ته نشي سپارلی. له خوب پرته پر ځان تمرکز یو بل مهارت دی چې ساينس پوهان وایي چې دا هم په مطالعه کې اغېزناک دی. ځینې کسان به یعنی ټریکونه دي، تخنیک دی، تاسو خوب نه کوئ خو د نیم ساعت لپاره یا د 10 دقیقو لپاره سترګې پټوئ او له خوب پرته پر خپل ځان باندې تمرکز کوئ، خپل ځان تصور کوئ او خپل دغه معلومات هم چې اخیستي دا په ذهن کې راګرځوئ. او بل له خوب پرته ژور استراحت دی، چې مثلا تاسو لیدلی دي چې ډېر کسان له خوب پرته ژور استراحت کوي، یا په کاوچ کې پریوځي او یا هم په خپل ځای کې پریوځي، یا په خپل کاوچ کې یا چوکۍ کې چې ناست هم داسې د لږ وخت لپاره استراحت کوي او آرام کوي. نو دا ټول د مطالعې د بشپړېدو په پروسه کې مرسته کوي. یعنی په دغه وخت کې مطالعه بشپړېږي چې تاسو څه وکړئ، خوب وکړئ، ذهن مو آرام کړئ، تر څو ذهن د دې فرصت پر لاس راوړي یا ترلاسه کړي چې دغه اخیستي معلومات او مطالب څه کړي، په ذهن کې په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. یو بل څه چې موږ ویل چې بحث پر باندې کوو، هغه د بریالیو زده کوونکو عادتونه وو چې دوی مطالعه څنګه کوله، یعنی د دوی د بریا راز په څه کې وو او د دوی د مطالعې بڼه څه وه. یو خو دا چې دوی څه کول، لومړی د مطالعې لپاره مخکې وخت مشخصاوه، یعنی دوی په دې عادت وو چې د خپلې مطالعې لپاره وخت مشخص کړي او په هغې وخت کې څه وکړي، ټول مزاحم توکي له خپل ځان نه لرې کړي. ټول مزاحم، که هغه موبایل دی، که هغه ملګري دي، که هغه مثلا تلویزیون دی، او که هغه کورني مثلا حیوانات یا هر څه چې دي چې دوی ته مزاحمت کوي، دا لرې کوي. یعنی بریالي محصلین څه کوي، ټول لومړی د مطالعې لپاره وخت ټاکي چې زه به مثلا په دغه وخت کې مطالعه کوم. دا مهمه نه ده چې سهار دی، ماښام دی، مازدیګر دی یا ماخوستن دی، بلکې دوی ځان ته وخت ټاکي او مطالعه کوي. بل هر مزاحم توکی چې دوی دا لرې کوي، موبایل ستاسو تمرکز خرابوي. مثلا ملګرو سره تاسو کولی شئ ووایئ چې زه په دغه وخت کې مطالعه کوم، نو ښه ده چې زما احوال وانخلي یا زموږ طرف ته رانه شي یا هر څه چې وي، یا په تاسو په لیلیه کې خپلو ملګرو سره دا واضح کړئ چې دغه وخت نه به تر دغه وخت مطالعه کول، له دغه وخت نه تر دې وخته لوبې کول، له دې وخت نه تر دې وخته سپورت، یعنی یو بل ته د مطالعې په وخت کې څه نه کوئ، مزاحمت نه کوئ. بله مسله دا ده چې د وخت تقسیمول دي. ساينس پوهان وایي چې د انسان ذهن په هغه وختونو کې ډیر تمرکز کولی شي چې هغه په 90 دقیقه‌یي مقطعي وختونو باندې ویشل شوی وي. یعنی 90 دقیقې چوکاټ چې دی د تمرکز لپاره، د انسان د تمرکز لپاره ډیر مهم دی. یعنی که تاسو 90 دقیقې ځان ته بیلوئ، نو په دې کې ستاسو ذهن ډیر تمرکز کولی شي تر دې چې 3-4 ساعته بیلوئ یا 15 ساعته بیلوئ. نو ښه ده چې د خپل وخت مطالعې لپاره په 90 دقیقې مقطع وویشئ. 90 دقیقې مطالعه کوم، 90 دقیقې مثلا سپورت کوم، یا دا. نو 90 دقیقې چوکاټ چې دی د انسان له ذهن سره ډیره نږدې اړیکه لري او په دې کې تاسو کولی شئ تمرکز وکړئ او خپل ځان ته وخت وټاکئ چې 90 دقیقې به زه مطالعه کوم. بله مهمه مسله چې دوی کوله هغه دا وه چې دوی د زده کړې لپاره انګیزه لرله. دوی ځان ته انګیزه ورکوله او د زده کړې انګیزه د دې سبب کېدله چې دوی څه وکړي، مطالعه یې اغېزناکه وي او ذهن یې ښې مطالعې ته تیار وي. بله مهمه مسله دا وه چې د ژوند په اړه لوی تصویر درلود. دوی د ژوند په اړه لوی تصویرونه درلودل او هغه تصویرونه همیشه د مطالعې پر مهال مجسم کول او په ذهن کې راګرځول. دا د بریالیو زده کوونکو عادتونه وو چې ساينس پوهانو ته یې ویلي دي. دویم ازمایښت زموږ چې دی هغه دا دی چې زده کړه څه وخت ترسره کیږي. موږ وویل که نه، ځواب یې دا و چې د خوب پر مهال، یعنی د زده کړې د بشپړېدو پروسه څه وخت ده، د خوب پر مهال ده. بله دا چې د بریالي زده کوونکو 3 عادتونه کوم وو. یو دا و چې د مطالعې لپاره وخت مشخصاوه، بل دا و چې د مزاحمو توکو لرې کول د دوی عادت و، او بل دا چې د راتلونکي په اړه لوی تصویر درلود او د همغې تصویر په اساس باندې ځان ته انګیزه ورکوله. اوس به پر دې خبرې وکړو چې ازمایښت ولې موږ اخلو، ازمایښت څه دی.
درنو دوستانو، ساينس ثابته کړې چې تر ټولو مهم څه چې په مطالعه کې او په زده کړه کې اغېزناک دی هغه ازمویښت او ازموینه دي. دا دواړه ډېر اغېزناک توکي دي او 50% ستاسې د زده کړې پر پروسې باندې او د مطالعې پر پروسې باندې اغېز لري. ازمویښت زموږ ارزونه ده، زموږ لپاره. موږ له ځانه ازموینه اخلو یا موږ ځان ارزوو چې موږ څه یو څه نه یو، کومې نیمګړتیاوې لرو او کومې نیمګړتیاوې نه لرو. بل دا چې ازموینه او ازمویښت د زده کړې او مطالعې لپاره تر ټولو غوره لار او لامل دی. او بل ځینې څېړنې ثابتې شوي دي، یعنې ځینې څېړنې ترسره شوي دي. په 1910 زېږدیز کال کې 3 ډلې زده کوونکي د مطالعې لپاره سره بیل شول او د مطالعې بڼه یې بیله وه. دوی لومړۍ ډلې څه کول؟ لومړۍ ډلې لوستل کول او ورپسې ازمویښت، ځان یې ازمویه. دویمه ډله څه وه؟ هغې لوستل کول، لوستل یې کول، لوستل یې کول او ورپسې بیا ځان ازمویه. څېړنو وښوده چې لومړۍ ډله چې ده دا بریالی وه، ځکه دوی چې لوستل کول وروسته یې ځان ازمویه، یعنې په لوستلو پسې جوخت یې ځان ازمویه. هغه بلې ډلې اول ډېر لوستل کول بیا یې ازمویښت ځان ازمویه. لوستل او ژر ازموینه تر ټولو ښه پایله لري. ازموینه داسې نه چې تاسو کینئ پارچه راواخلئ، بلکې په خپل ذهن کې ځان وارزوئ، په خپل ذهن کې خپل مطالب تکرار کړئ. مثلا د یوې موضوع په اړه معلومات غواړئ ذهن ته دننه کړئ یا مطالعه کړئ، نو ځان وازموئ چې اوس دا تصویر چې دی مکمل دی په ذهن کې، یا مطالب تاسو چې زده کړي دي هغه واقعا هغه څه چې اړین دي افاده کولی شي که نشي کولی. دویمه ډله لومړی محصلین په دریو برخو وویشل. په پای کې له درې واړو ډلو یوه مشخص ازموینه واخیستله. لومړۍ ډله، دویمه ډله او دریمه ډله. لومړۍ ډله لوستل کول، لوستل یې کول، لوستل یې کول او لوستل یې کول. 4 ځله یعنې 4 ځله یې لوستل کول، بیا اصلي ازموینې ته ورتلل. مخکې تر دې چې له ځان وازموي نو اصلي ازموینې ته ورتلل. د دوی یعنې خپل ذهن یې نه و ازمویلی بلکې مستقیم ازموینې ته ورتلل. بلې ډلې څه کول؟ بلې ډلې لوستل کول، لوستل یې کول، لوستل یې کول او ازمویښت یې کوه، ځان یې ازمویه او بیا یې اصلي ازموینې ته تیاري نیوله. درېیمې ډلې بیا څه کول؟ درېیمې ډلې لوستل کول، ازمویښت یې کاوه، ازمویښت یې کاوه، ازمویښت یې کاوه او په پای کې اصلي ازموینه ورکوله. نو څېړنو ثابته کړه چې درېیمه ډله چې ده دا بریالی ډله ده، ځکه دوی ځان ازمویه او په خپل ذهن کې له ځانه پوښتنې کولې چې دا مطلب څنګه دی، دا به کېږي، دا پایله به یې دا شی وي، دا به یې دا شی وي. وروسته له هغې نه اصلي ازموینې ته راتلل. د ازموینې پایله دا وښودله چې درېیمه ډله چې لوستل یې بیا یې سر پر سر ازمویښت درلود بریالی وه. او څېړنو ثابته کړې چې تر لوست وروسته د ځان ازمویل یا له ځان ازموینه اخیستل د زده کړې تر ټولو ګټوره لار ده. او بل څېړنو دا هم ثابته کړه چې د لومړۍ ډلې چې یوازې لوستل یې کول پر ځان باور ډېر و، او درېیمه ډله چې لوستل یې او ازموینه یې ورکوله پر ځان یې باور کم و، خو پایله یې ښه وه. د لومړۍ ډلې باور پر ځان چې و ډېر یعنې پر ځای نه و. څېړنو دا ثابته کړه چې هغه کسان چې ډېر لوستل کوي او له ځان ازموینه نه اخلي یا ځان نه ازموي، له ځانه ذهني ازموینه نه اخلي، هغوی پر ځان باور ډېر وي. دوی فکر کوي چې دوی ډېره مطالعه کړې ده. او هغه کسان چې ځان ازموي دوی فکر کوي چې تر اوسه یې ملا څه نه دي زده، ځکه له ځان ازموینه اخلي پرله پسې. خو پایله دا کېږي هغه کسان چې ځان ازموي پر ځان چې باور کم دی، یعنې دوی فکر کوي چې ډېر څه یې نه دي زده کړي، په اصل کې هغوی ډېر څه زده کړي تر هغې چې هغوی فکر کوي چې ډېر څه یې زده کړي دي. موږ ته محصلین ډېر وخت داسې معلومیږي چې دوی په خپله پارچه باندې ډېر مطمئن وي، ځکه دوی ډېر لوستي وي او ځان یې په ذهن کې نه وي ازمویلی. خو کله چې پارچه یې وګورو بیا مشکل په پارچه کې ارومرو موجود وي. اوبرمن ما درته چې ما دا ډېر شیان چې راخیستي دي اوبرمن د څېړنو او تحقیقاتو پر اساس مې راخیستي دي. اوبرمن په سټانفورډ پوهنتون کې استاد دی د اعصابو. هغه وایي چې زه خپلې ځینې تجربې لرم د مطالبو د حفظ لپاره ذهني تصویر او خیال جوړول ډېر اغېزناک دي، ځکه دی د اعصابو هغه دی شاګرد دی. نو دی وایي چې ما کله د اناتومي زده کړې کولې نو زموږ یو استاد چې و دا ډېر سختګیره و، نو د ازموینې به هم ډېرې سختې وي. نو ما به څه کول؟ ما به سترګې پټې ونیولې او دغه د اناتومي د انسان د وجود تصویر به مې څنګه کړ دا مې په ذهن کې جوړ کړ چې مثلا له غوږ نه که انسان وجود ته یو څه ننوځي دا لومړی کومه مرحله ده، بیا کومه مرحله ده، بیا کومه مرحله ده. مثلا عصبي سیستمونه چې په انسان په وجود کې پراخ دي دا کومه مرحلې نه کومې ته ځي، څه ډول تغییرات پکې راځلي دي، چیرته عصبي ریښتې تقسیمیږي، چیرته سره یو ځای کېږي. نو له دې ټولو نه مې یو ذهني تصویر جوړاوه. نو تاسو هم که د هر مسلک خاوندان یې کوشش وکړئ دغسې یو مسلسل ذهني تصویر جوړ کړئ
او دا در سره د مطالبو په حفظ کې مرسته کولی شي. ازمایښت هم همداسې دی چې خپل ذهني تصویر تر نظر تیر کړئ، په ذهن کې خپل ځان وازموئ. یعنې اوس که د اناتومي شاګرد یې تاسې دغه ذهني تصویر چې جوړ کړئ، تاسو اوس پوهیږئ چې په دې تصویر کې کوم څه له تاسو نه پاتې دي، کوم څه نامکمل دي او کوم څه معلوماتو ته اړتیا لرئ چې هغه خپل کړئ او استفاده ترې وکړئ. اوس چې موږ په دې پوه شو چې ازموینه مهمه ده او ازمایښت مهم دی، نو څه وخت باید موږ ازموینه واخلو؟ د ازموینې لپاره ښه وخت کوم دی؟ څېړونکي د ازموینې د وخت لپاره یوه څېړنه ترسره کړې او په هغه کې زده کوونکي په 3 ډلو وویشل. لومړۍ ډله، دویمه ډله او درېیمه ډله. لومړۍ ډلې څه وکړل؟ لوست یې کاوه، لوستل یې کول او بیا یې ورپسې جفت ازمایښت کاوه، یعنې ځان یې ازمویه. دویمه بیا یې لوستل یې کول او ورپسې جفت ازمایښت. لوستل تر څه مودې وروسته یې وروستۍ ازموینه ورکوله، یعنې لږ موده بیا تېرېدله، وروستۍ ازموینه یې ورکوله. لکه تاسو په صنف کې یو مطلب زده کوئ، بیا له ځان ازمویئ چې اوس مې دا زده کړی دی که نه، بیا یې لولئ، بیا یې ازمویئ که نه، او په پای کې فاینل امتحان ته تاسو آماده کېنیسئ. دویمې ډلې څه کول؟ هغوی به لوستل کول، بیا به تر لږ وخت وروسته به یې ځان ازمویه، یعنې لږ وقفه یې پکې راوستله. لومړۍ ډلې وقفه نه راوستله، زر یې بیا ځان ازمویه. مثلا سهار به چې مطلب ولوست، ماسپښین طرف ته یا سهار یې ځان ازمویله. اما دویمه ډلې لږ ځنډ پکې راوسته، 3-4 ورځې یا یوه اونۍ. تر لږ وخت وروسته، یعنې د همدغې ازموینې نه لږ وخت وروسته یې بیا څه کول؟ فاینل ازموینه ورکول او وروستۍ ازموینه یې ورکوله. درېیمې ډلې به بیا څه کول؟ هغې به لوستل کول، بیا به یې ډېره موده وروسته ځان ازمویه، یعنې 1 میاشت وروسته، 1.5 میاشت وروسته، او لږ وروسته به یې د همدې ازموینې نه څه وکړله؟ وروستۍ ازموینه به یې ورکړه. پایله دا شوه چې د څېړنې پایله وښوده چې لومړۍ ډله بریالی وه، ژر یې ځان ازمویه او په وروستۍ ازموینه کې هم پایلې ښې وې. اوبرمن وایي همدا چې اطلاعات مو ذهن ته دننه شول، نو ښه ده چې لږ وروسته ځان وازمویست، یعنې نن یا سبا چې د خوب مرحله تېره شي او په خوب کې موږ ویل چې مطالب په ذهن کې ځای پر ځای کېږي، تر دې وروسته بیا څه وکړئ؟ ځان وازمویئ. او بل ازمایښت د دې سبب کېږي چې مطالب زموږ په ذهن کې په اغېزناکه توګه ځای پر ځای شي او منظم تصویر جوړ کړي. یعنې موږ چې ځان ازمویو، لکه ما د اناتومي شاګرد درته ویل، دا ګوري چې دا تصویر کوم ځای نامکمل دی او کوم ځای ستونزه لري، د هغې د بشپړولو لپاره هڅه کوي او دا تصویر منظموي. که تاسو همداسې د انجینرۍ محصل یاست، تاسو د خپل تصویري ذهني تصویرونه چې له مطالعې مو اخیستي دا منظموئ او جوړوئ. نو تر مطالعې وروسته هماغه ورځ یا یوه ورځ وروسته څه وکړئ؟ ځان وازمویئ. ازمایښت ولې مهم دی؟ ځینې اطلاعات او معلومات موږ ته یوازې آشنا دي، له ځینو سره موږ بلد یو، ذهن مو ورسره بلد دی. ساینس وایي چې موږ له ډېرو مطالبو سره آشنا یو. آشنا دا معنی چې یو ځل مو اورېدلي دي یا یو ځل مو ذهن ته راغلي دي یا یو ځل مو چېرته استفاده ترې کړې ده، اما بلدوالی بیا بیل څه دی. لکه تاسو له موټر سره آشنا یې که نه، خو که چېرته مو چلولی نه وي، په مثلا پکې چېرته تللي نه وئ، موټرواني مو نه وي کړي، ورسره بلد نه یاست، نو دا دواړه فرق لري. یعنې آشنایي له موټر سره او بیرته د موټر زده کول، چلول او ګرځول، دا دوه بیل شیان دي. نو په دې خاطر باندې ازمایښت څه کوي؟ موږ ته دا معلوموي چې اوس موږ له یو څه سره بلد یو او که آشنا یو. د انګلیسي ځینې ویونه چې تاسو مثلا کیدای شي تاسو په یاد یا رادیو مو اورېدلي یا تلویزیون مو اورېدلي، خو جمله کې نشئ کارولی ځکه تاسو آشنا یې ورسره او بلد نه یئ. نو ډېر وخت موږ فکر کوو چې آشنا توکي موږ ته بلد ښکاري یا ځان ورسره بلد راته ښکاري. نو ازموینه د دې سبب کېږي چې آشنا توکو سره بلد شو. یعنې اوس موږ دا سره بیلولی شو چې څه سره آشنا یو، څه سره بلد یو. ځینې اطلاعات زموږ په ذهن کې چې دي زموږ ته آشنا دي، یعنې آشنا دي، موږ فکر کوو چې زموږ زده دي، موږ فکر کوو چې بس نور که ازموینه راشي او یا چېرته استفاده ترې کوم نو زما زده دي. په داسې حال کې چې موږ یوازې ورسره آشنا یو، خو کله د استفادې وخت راشي بیا جام پاتې کېږو. لکه تاسو یو څه زده کړي خو عملي میدان کې بیا نشته درسره. نو دا ازمایښت له تاسو سره مرسته کوي چې آشنا توکي په بلدو توکو بدل کړئ. او که چېرته ذهني تصویر در ونه رسید، مثلا تاسو جوړ کړی ذهني تصویر نامکمل و، نو بیا څه کوئ؟ بیا مطالعه کوئ، بیا چې مطالعه مو وکړه بیا ځان ازمویئ. نو تر دې پورې ځان ازمویئ او مطالعه کوئ چې څه وکړئ؟ ذهن مو له آشنا شي سره بلد شي. یو ځل ځان ازمویل 50 سلنه اساس پر زده کړو اغېز لري. دا څېړنو ثابته کړې ده، یعنې هوایي خبره نه ده چې اوس یې موږ له خېټې ووایو. څېړنې وایي که یو ځل ځان وازموئ دا 50 سلنه اساس پر زده کړو اغېز کوي. کتاب مو راواخیست، چپتر مو راواخیست، ومولوست، وموږ چې په کوم ځای کې نه پوهېږئ، ومولوست د ځان اوس ازموینه اخلئ چې ما په دې څپرکي کې دغه شیان ولوستل او ګورئ چې والا ځینې درنه پاتې دي، بیا یې رااخلئ. نو څه کېږي؟ 50 سلنه اساس پر زده کړه باندې دغه ازمایښت یا د ځان ازمویل چې دی دا اغېز لري. غوره ازمایښت کوم دی؟
څېړنو ثابته کړې چې پرانیستې پوښتنې باید له ځانه وکړئ. پرانیستې پوښتنې دا معنا چې تشریحي وي، تاسې پراخ ځواب ته وهڅوي. څلور ځوابه پوښتنې اغېزناکې نه دي، ځکه ما درته ویل چې تاسو له سره اشنا یې، له بل سره بلد یې. نو څلور ځوابه پوښتنې د دې سبب کېږي چې بلد شی هم تاسو ته سم ښکاره شي. ځکه څلور ځوابه کې هلته راځي چې مثلا د افغانستان ازادي کوم پاچا واخیستله، پلاني پلاني پلاني. تاسو ذهن چې له څه سره اشنا هم دی، هغه هم ځواب پیدا کولی شئ. خو تشریحي پوښتنې تاسو بلدوالی غواړي، او اصلي زده کړه چې ده ستاسو ذهن کې بلد شیان دي، هغه ستاسو اصلي زده کړه ده. او دا باید تاسو وهڅوئ چې ځواب ورکړئ. دا په اصل کې ثابتوي چې اطلاعات سره بلد یاست که اشنا. نو له ځانه به څه کوئ؟ تشریحي پوښتنې به کوئ او پرانیستې پوښتنې به کوئ. په څلور ځوابه پوښتنو به ځان نه تېر باسئ. په زده کړو نور اغېزناک لاملونه څه دي؟ احساسات دي. احساسات او هغه څه چې ستاسو احساس ورسره تړلی وي تر ډېره مو په ذهن کې پاتې کېږي. موږ درته وایو چې عصبي هغه چې دی انعطاف چې دی دا هغه وخت ډېر وي چې کله تاسو احساسات له څه سره همدردي ولرئ، څه سره خواخوږي ولرئ. نو له څه سره چې ستاسو احساس ګډ وي هغه تر ډېره ستاسو په ذهن کې پاتې کېږي. هغه کېدای شي پېښې وي، هغه کېدای شي زده کړې وي، هغه کېدای شي کوم کس وي. منفي فکرونه لرې کړئ. د مضمون په اړه منفي فکر لرې کړئ چې دا سخت دی او دا په درد نه خوري. د استاد په اړه منفي فکر لرې کړئ چې د دې مضمونونه سخت دي او دا د سخت درس راکوي او زه په ژبه نه پوهېږم. ټول منفي فکرونه چې هغه که د هر څه په اړه وي او پوهېږئ چې ستاسو د زده کړې لپاره خنډ دی، هغه لرې کړئ. او بل په مطالعه کې لنډه دمه وکړئ. لکه مثلا غږېږئ بیا یو لنډ مکس کوئ. دا ستاسو ذهن ته د استراحت زمینه ورکوي. د معلوماتو د اخیستلو پر مهال لنډه دمه ورسره د اړوند یا نااړوند مطلب بیانول ذهن ته د دمې زمینه برابروي. دا استادان ډېر وخت دا تخنیک کاروي. مثلا د درس پر مهال تاسو ته یوه ټوکه کوي، یا له دې مطلب سره اړونده وي او یا نه وي اړونده، یا بل په زړه پورې مطلب درته بیانوي. دا څه کېږي؟ ستاسو ذهن له ستړیا نه لرې کوي. په همغه سلسله چې کومه روانه ده د زده کړې په هغې کې یوه لنډه دمه راځي او بیرته دا دمه د دې سبب کېږي چې ذهن مو بیا ځلې تمرکز وکړي او دا تمرکز تر پخواني هغې ډېر قوي هم وي. او موږ پر څه بحث وکړ په دې خپرونه کې؟ مو په دې بحث وکړ چې ازموینه او یا د ځان ازمېښت خورا مهم دی او پر زده کړو پراخ اغېز لري. بل دا چې پر تمرکز کار وکړئ او ښه تمرکز ولرئ. د تمرکز پر لارو چارو وغږېږو چې خوب مو باید پوره وي. د اطلاعاتو د هېرېدو سرعت باید کم کړو چې اصلي زده کړه همدا ده. معلومات د خوب پر مهال زموږ په ذهن کې ځای پر ځای کېږي. او بل د بریالیو زده کوونکو پر عادتونو وغږېږو چې ځانګړی وخت لري، انګېزه لري او واضح تصویر لري، مزاحم توکي لرې کوي. له اطلاعاتو سره بلدتیا او اشنایي دوه بېل شیان دي. موږ باید له اطلاعاتو سره بلد شو، د دې پر ځای چې ورسره اشنا وو. او پر زده کړو مو ځینې نور اغېزناک لاملونه لکه احساس، تمرکز، وړه دمه او نور هم یاد کړل. درنو دوستانو، ډېره مننه چې له موږ سره مو په ننني بحث کې ګډون وکړ او ملتیا مو وکړه. تمه ده چې دا لارښود درته په زړه پورې تمام شوی وي او د ښې مطالعې په برخه کې ستاسو مرستندوی واقع شي. تر بیا مو په بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.